د میش په وطن شه چیک پوسټونه چې همیشه دهشتګرد شوی پیڅیرو څي او دای به غیرته ورته ویلوړ وي او چې عام عوام پې ورشي کني ورسره ډاډ شي او ګیټ بند کوي دا عمل د لرې کي دغه خوب ورک شي د چیک پوسټۍ بند کول د عامې خلکو د ضلالت د پوره جوړ دي نه که د دهشتګردۍ د ختمولو د پوره ویس په دګي سر چې پې ورشي په توره شیشه شوی پې تېرېږي هغه عام خلق پې ذلیلېږي عام خلق ذلیلوي خو زه عام خلق ته یایم چې کله هم چیک پوسټ بند کوي په څټ ما ګوډېږه وراته درنه ورکوه وراته احتجاج ورکوه دا وطن د تو د پلور نیکه دی د د پلور نیکه نه دی دا وطن انشاءالله وخت لرې نه دی دا چې یې له دوله دی ساخته کو د کاوې راغلی دو د کاوې راغلی دهشتګردۍ چې کوم شکل دی هو د دغه خوره نوې انشاءالله ورکوي د امن خوره دو دغه تل د امن د ننګ او د عزت ژوند تېر کړی دی دغه ته چې څوک هم بل قسم سوچ لري او ورکېږي دا خلکو نه ورکېږي انشاءالله خدای مو خاصول لره خدای محبوب لره میش په لیار باندې روان وي دغه چیک پوسټ هم ولیده په چیک پوسټ خپل ګاډي ورولي که چیرې بند وي پښتنه وکه سړی وراته د درنه ورکوي انشاءالله داس وشي میر کلام ته ډایرکټ ګاډی ورته ګوټ